نو غرض می داو چې شیطان پنه کو لارو کې کینی د ویلو لاقعدن لهم صراطك المستقيم. رب استا په ذات قسم کوم یا الله زبکینم ستا بندگانو تا مخی تو ورطا رازم نیکو اعمالو کی برکاوٹ ورطا اچوما بیاک مخامخ کار انشو خی طرف نبرازم گس طرف نبرازم زبد ار طرف نخپل گولی چلو ما چستا بند جہنم تا برابر کما ربوی چی زما پا من باندی رنگوی چی دا چاپ عقیدہ کی تزلزل نوی تبور ترکاوٹون اچے او اغب زما ربوبیت او خالقیت تا سلام کئے اب زما ربوبیت نپری دی تب لگے گا نا شیطان لگے دا ڈل جوڑا دا زماد رضی اللہ عنہ را گئے دا وی ذہن بدل کل وہ ددے گو گو رئی پختان سوئی لوری وے میتا تا انگوری وہ رئی تا دوی لگے دی یو بلتا جدا خو نوجوان دے نوے راغلے اسے خراب نشی دوی پا عقیدہ کی بے دین نشی دوی پا عقیدہ کی. ابی معیت امی ابن خلف عتبہ بن ربیع ابی جہل ٹول ناستی یو بلتوی اے زمنگا مشرانو اے سنادید قریشا تا تم پتدا اور تو ادکمی خبرے ابل تو سوتوئی وی گوردا نوجوان چنومی محمد ابن عبداللہ دے تولو وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زماد نوجوان کھلے الگ دیکھو اوری دلیو چی ابی جہل اغیتا پلار دا پیسلوی اب الحکم ورتوی ابی معیت داغی بہادری و شاعری و داغی کلام ام ورطا معلومو آوازن اوری دلیو نو دو یو بلتا پنامو باندی یو بلتا خطاب کئی اے عتبہ بن ربیع اگے اوری دل چی داخو عتبہ دیں در ربیع زوی دیں ابل ورطا آواز کی یا ابا الحکم زمادوی ماتا پتا اولگی دا چدا ابل حکم دے دے قریش سردار دے ابل آواز کی اے امی ابن خلفہ ما تا پتا اولگی دے چدا دے قریش سردار دے زماد کو گنرانی ذکر اغیق پلو کی لگے دی او بلنتا پوس گئی ورطوی اغا نوجوان چی زمانگ پا قوم کی پیدا دے زمانگ پا خاندان کی پیدا دے پا عربو کی پیدا دے پا قریش کی پیدا دے ہاشمی خاندان کی پیدا دے دا عبدالمطلب سے ابن سید دے دا عبداللہ سے ابزوی دے نامی محمد دا زمادوی ما وکی خود لو چی ارما خم پلار باندی چی کلرات للمان ما تا خاندان ویل خیل کوا پا عربو کی داسی او کس مشہور پیدا دے خلق بھی دینا کئے خلق دخپلو مشرانو نبی لاری کئی دا خبر ذہن کی پرتوا زمات دیو نا تپوس کی زم المراغ لیما اگا سوک دے چی زانتی اساتما ابی معیت ورطوی اغی سر کینما اغی سر خبری مکوا امی ابن خلف ورطا مخروانو ورطوی اے نوجوان داغی دماغ کار نکی بیمار دے اغلی ونے دے اعوذ باللہ لی ونے دے دماغ کار نکی خبری گورے وانوری اللہ اکبر دا مشرید خودے پو اور لگئی قسم پو خدا مشریدہ نن جدا زد یو تغاڑا نگدم چویم زیما قسم دے دا پا دے دا کزد بل علم صفتو کم ندا خلق با اخوالال شی اللہ اکبر بلا پا ما پورش زس شیم زد علماء دخپو گرتم نرسیگم علماء لوی خلق دے تچ مولانا سے پا منبر باندے دا بل علم غیبت کے ہوئی انشاءاللہ دا جامعہ محمدیہ زنگلی نہر نبا
د دې منبر نه به ان شاء الله د چا عالم عیب نه بیان شوی، د هغه چا عیب بیانوم چې په ما لازم دی او فرض عین دی، چې هغه زما د معشوقې په مخ کې داغونه لټوي، هغه نه پرېږدم. که په هغې باندې عبدالمتین ټوټه ټوټه کېږي، بیا به هم که یو اندام ته روح راځي، ابه د عشق مصطفی نعره لګوي ان شاء الله. هغه چاته م نه ورکوم، خاندان رسول چاته م نه ورکوم، صحابه چاته م نه ورکوم، اولیاء چاته م نه ورکوم، ائمه اربعه چاته م نه ورکوم. د هغوی نه دفاع د ځان دپاره فرض او لازم ګڼم ځان دپاره انشاءالله. لیکن نورو خبرو کې د چام دا څوک به هر څه وایي، زمونږ الحمدلله نظریه ابا د قرآن شریف مبارک د احکامو د الله او د سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم خلاف نوی، او دا د عالم ذمہواری ده، دا به کوي هم داسې انشاءالله. تاسې به دا نه وایي چې تا د یو ملا صاحب نوم هغه زما د محبوب د پلار باره کې څه کارو چې خبرې کولې، زما د مور مبارکې باره کې څه کارو. څوک چې زما د محبوب مور ته په بده سترګه باندې وګوري، والله بالله ثم تالله دا مدرسه نه زر مدرسې د محبوب په مور او پلار او په خاندان قربان شه. مدرسې به خپل کار کوي، امامت به خپل کار کوي، محبوب می چاته هم نه پرېږدم. محبوب خو مې محبوب دی، زما د محبوب د برکته خو موږ ته الله ایمان را نصیب کړی. نو دې ورته وایي امیہ ابن خلف ورته وایي دماغ کار نه کوي، لیونی دی. نعوذ بالله من ذلک. زماد د خپل علاقې بهترین دمګری و، زماد د خپل علاقې بهترین دمګری و. پیریان به پاسول، پیریان به څه کول؟ دم به اچولو. پیر ایمان نو، مسلمان لا نو، لیکن د دې کردار داو داسې الفاظ هغه ته یو راهب ښودلیو چې هغه به په پیریانو والا باندې چف وکړو، الله به هغه نه پیریان پاسول. نو هغه ورته ویل هلکه تاسې ما نه پېژنئ؟ وایي نه، وایي زه خو زماد یم. امیه ابن خلف ورته مخ راوړو، کوم زماد؟ وایي هغه زماد چې هغه دمونه اچوي او پیریان پاسوي. نو خوښ هم نه ده چې د دې بیمار علاج درته وکړم. څه دی خیال دی هلکه رونو؟ اوس دې خبرې نه سوچ وکړئ. ښه هدایت د چا په اختیار کې دی؟ جواب راکړئ، د چا په اختیار کې؟ هاي 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 رب اوس څه کوي ښکار. زماد رضی الله تعالی عنہ ما قسم خوړلو چې ما د خلقنا په دم باندې پیسې اخیستې دي، لیکن ورزم دې نوجوان ته ګورم یا کدی بیمار وي زه به دم کما، پیریان به ترې نه پاسوما، که بله بیماري ما ته مهارت حاصل دی زه به وګورم. تلاش کېږم. مشرکین مکه راته څه وایي؟ ای نوجوانا خیل کوه په دې طرف باندې لاړ نشي. هغه داسې کلام ورسره دی، داسې خبرې کوي چې لږ ورسره کښېني ستا د دنیا د زړه بدلیږي ورسره. خیل کوه کلام کې سحر دی، کوډي دي، نعوذ بالله جادو دی. اوهو پام کوه، ګورې خیل کوه. زماد رضی الله تعالی عنہ وایي عمره خو په خپل حال د کېږي به، زړه ته دا وسوسه راغله چې دا بیمار کتل غواړي. مازدیګر ټیم دی بهر رالمه، یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې بیمار دی چیرته دی، یو نه تپوس کوم بل نه تپوس کوم. چا راته ویلي لاړ شه دننه ملتزم شریف سره خوا کې یو نوجوان ناست دی، ته چې څوک ګوري هغه انسان هغلته دی. و عزیزانو چې کور مې د الله وي، کور د چا وي؟ او ناس پکې جناب محمد رسول الله وي، او د رب العالمین د رضا دپاره د بیمار تپوس ته څوک راشي. عزیزانو ګورئ زماد ورته راغی ودرېدلو. سرداری کونین انتہائی شفقت والا دی، مینې والا دی، محبت والا دی.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ورتا دا سی اولیدل ملما په خیر راغلی، ملما په خیر راغلی. دو کون سردار مبارک پہ لاسن مبارک واچول. اللہ اکبر. اس بچیر تزی زمادا، اے زمادا تو خدا سی ظلپو کے گرفتار شلی. یاد سات پدی دا محبت پٹال چی چا زانگو خوڑلے دا عزیزانو بے اغد دی جال نواتلے ندے. زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہوئی کلور تلان دی گوری زن مبارکی تو سنی مبارکی تا او کلے چہرہ انور تا گوری. زماد ورتوئے تا تا پتر ز بیماران گورم، ز بیماران گورم تالا خو پتہ دا کنا. نبی علیہ السلام ورتوئے بالکل ٹک دا تب بیماران گوری. خدمت آیا وی ما تستا دا قوم قبیلی دیرو کسانو دا شکایت کرے دے چھے دے پیغمبر بیماری دا دماغی کار نکی. نو یاد ساتا علاج دکو مو پیسے نغوارما، علاج دکو مو پیسے، علاج دکو ما گڑی نغوارم، علاج دکو ما عوض نغوارم. نصر آغلیم پا ما دیر خوب لگے دلے وزما دستا دستر گنا صدق شما. اے زمادا سخ کلی ما شقیتا مخیتا ناستی چی رب لا یزال داغی پو ظلفانو قسم کئی. رب لا یزال می پاغا مخ قسم کڑے دے. وزمادا زماغا پیغمبر چپ کم سے پیدا دے اللہ پاگا خورا قسم کڑے دے. تو خود دا سی ذات مخی تناستی چھ دا کائنات مخلوق داغی دا مخ پا انندارا دے. خبر در تکوم بے انشاءاللہ واقعی ترازم سرداری کونین میں ارسمان تا چھ خطلو پا شب معراج کی. شب معراج پا شپا باندے عزیزانو یو مجلس والا دے سرداری کونین ہوئی نمی داسی نظر نداسی نظر نداسی نظر نداسی نظر انتہا نکی دلا دمرت صفون والار دی ما تپوسو کو جبرائیل امین دا سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی دے خواہ سوک دی ما تو اید اللہ حبیبہ دا اگر پرشتی دی چا اللہ پیدا کری دی اللہ رب العالمین ورسر دا وعدہ کرے دا چا زمان ما شقب اسمان تراخی جو تاسی بے گو رئی دوی چی پیدا دی والاری دی دوی چی پیدا دی بل عمل کرے ندے اید اللہ حبیب استاد مخف انتظار دی. وزمادا تنند اغی معشوقی مخی تناستے وزمادا سبختور انسانی زماد ورتوے زدم اچوما حیوز غارم نستانا. لاس مبارک میں دا سرداری کونین پلاس مبارک کی پروتے او محبوب علیہ السلام مبارک میں داغی خبر ہو رہے دے ورطوی تلے ونے دسن معلومے ورطوی زید کلام و خبر نہ معلوم نوی زما خبر اور کنا زمادوی ولی نورما زخود بیمار شکایت اورم بیرا تا پتہ لگی چہ داد پیرینو بیمار دے او کدا دس بیمار دے ما تا پتہ لگی سرداری کونینوی نحمدہو ونصلی الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمن بہی ونتوکل علیہ. الفاظ شروع حمد و سناد اغزات لرا چھ تمام کائنات پیدا کری دی دا تمام کائنات رب دے زماد ورطنیز دی شنورم. حمد و سناد اغزات لرا چھ نورت ولد شتا نورت والد شتا و الہکم الہ واحد.
مینی سره سبحان الله. زما د نبی سخ کولې ترانه شروع ده. الہ دستاس الہ یو دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. زمات ورته غوږ نږدې کو ستا خبرې خود لیونیانو ندي. ورته وی مختم وورا زه چې چا پیدا کړم هغه زه نبي انتخاب کړم. زه خلقو ته ویم چې خدای واحد لا شریک ومنئ. د خدای سره شریک مه پیدا کوئ. لات و منات و عزا وغیره وغیره دا بوتان دی او دا د خدای سره شریکوئ ما. زماد ورته وی ما خو ویل چې ته بیمارې والله ته بیمار نه یې. والله ډومبې بیمار زیما او بې دستا قوم بیمار دی ډومبې زما علاج وکا. ټول وایي سبحان الله. بیا وایي ماشاء الله ماشاء الله. محمد علیہ الصلوۃ والسلام د مینې په جال کې گرفتار زماد ورته وی لاس اوچتو منا لاس لرې کو منا. په لاس کې دی لاس مبارک زما پروت دی او ستا د لاس مبارک نه لاس جدا کو منا. زر زر راته د ایمان کلمه ووایا. زماده یاد ساته دا کلمه ساتله. پلار به درنه ناراض شي مور به درنه ناراض شي و زما د قوم قبیله به درنه ناراض شي و زما د دې له تیارې ورته وی ای د الله حبیبه ستا په صحبت کې داسې اثر دی که ما نه پلار ناراضه کیږي زه د پلار په دې خبره کې پروا ساتم نه. ایس پروا نه ساتم. ښځه به م خپل کار کوي مور به م خپل کار کوي پلار به م خپل کار کوي. محبوبه زر زر راته د ایمان د دعوت کلمه او د دې خبرې تلقین راته وکړه چې مخکې ماته کول څه پکار دي. اوس عزیزانو یو صحبت ما مخکې یو خبره کړې وه او یو بله ورځ مې یو ځای کې جلسه وه هلته مې مول مالرونو صحبت کې کمال ډېر وي. صحبت کې څه وي کمال وي. یاد ساتئ ګورئ مدینې طیبې حجیانو ته چې کله راځي د مدینې طیبې حجیان تاسې ته پته لګي علما او تاسې ټول به ځئ الله مو سره زما نصیبه وکړه هلته. کله چې بیت الله شریف نه روانېږې الله اکبر دغه درد دی بلکل لکه شیرخوار بچی چې د مور د غېږې نه جدا کې د بیت الله شریف داسې یو درد یو مینه درکړي درته